د جرمونو نړیوال عدالت یعنی انټرنیشنل کرمینل کورټ دا په هولند کې دی د اروپا او ډیر مشهور عدالت ته تاسو به اکثره د نړیوالو رسنیو نه په خبرونو کې د ذکر اوردلې وي. نړیوالو جرمونو عدالت څه ورته وایي چې په نړۍ کې چرته د بشري حقوقو خلاف ورزي کیږي، جنایتکاري کیږي، په ځانګړي توګه ډیکټیټرشپونه چرته وي یا امریتونه وي یا داسې هیوادونه چرته چې په لږکیو ظلمونه کیږي او دغه حق څوک نشي پورته کولی یا دغه هیوادونو کې هغه محکمې دغه په حق لا په ممکنه توګه هغه شان ګامونه نه پورته کوي، نو بیا بشري حقوقو کارمندان، فعالین او تنظیمونه دلته خپل اپیلونه راوړي یا بیا دوی د خپل اندې په هغې باندې تحقیقات کوي. په دې ځای کې ما یو خپرونه هم ریکارډ کړې ده، په ممکنه توګه دې ځای تاسو وګورئ، خو ما غوښتل چې زه دلته راغلم نو د پی ټي ایم هولند مشرتابه مشرانو دوستانو ماته وویل چې دې ځای ته راغلی نو راځه چې دا تاریخي ودانۍ ته دې هم بوځو. د هغو شکریه هم ادا کوم او نور معلومات که ممکن وه په راتلونکو خپرونو کې چې د پی ټي ایم کوم مشرانو سره ما خبرې کړې دي هغه به هم درته ښایم. ډېره مهرباني.